فیچرز اف ای کامرس څه شی دی؟ نو اول خو دې کې فیچرز کې دا دی چې یونیورسل سټینډرډ دی. که مونږ وګورو نو تاسو وګورئ یعنی هر هیواد کې چې د بهر نه کم څیز راځي نو هغې کوالټي ښیي. یا که مونږ فرض که وګورو په کابل کې مثلا اوس نن سبا د انګورو د انارو موسم دی او سیب موسم دی. نو د کابل چې کم فروټس دي نو هغې کې په منډۍ کې به تاسو ووینئ چې هر رنګه فروټس په ملاویږي. خو که تاسو دغه فروټس یعنی وګورئ دې کې داسې کوالټي هغه جدا کوي، یعنی هغه خو کوالټي جدا کوي چې دا امریکې ته لیږو نو دا کوالټي په کار ده، دا انډیا ته لیږو، دا چې کوم دی نو تاجکستان ته لیږو، دا پاکستان ته لیږو، او چې کوم هیواد ته لیږي د هغې مطابق یو کوالټي جوړوي. دقسې چې کله مونږ په ای کامرس باندې کار کوو نو چونکې ټولې دنیا نه دا اکسس کېدی شي، یعنی د امریکې د امیزون خبره که مونږ وکړو نو امیزون په امریکا کې نه چې بلکې زی د پاکستان نه تی د کابل نه هم اغستی شي هغه شی. نو هغې لپاره مونږ له پکار دی چې مونږ یو یونیورسل سټینډرډ فالو کړو، یو خاص معیار زمونږ په ذهن کې وي. دویم چې دی مونږ وګورو په عام مارکیټونو کې مونږ ته کمپیریزن ګران وي د پروډکټونو. مثال په طور زه وځم بازار ته او زه یو پروډکټ الم، زه 20 دوکانه وګورم، ما چې کله 15 دوکانه کراس کړل نو ما ته بیا یېري چې هغه لومبي دوکان کې څه ریټ یې ما ته ویلو یا هغې کې هغه پروډکټ څنګه و. زه چې یعنې څومره ډېر ګرځم بازار کې نو ما ته کمپیریزن ګرانېږي، مشکلي کېږي راته. او دلته کې پروډکټ کمپیریزن ډېر اسان دی. آنلاین ولې اسان دی؟ تاسو به ښیم په ویب سایټ باندې ځو، دغسې کویک کمیونیکیشن ته چې وګورو کویکلی مونږ یو شی اکسس کولی شو تھرو انټرنیټ، تھرو واتساپ. تاسو ګورئ without any expenses چې تاسو په خرچه هم نه کېږي، او تاسو یو ملک ته یعنی فون کال کولی شئ، تاسو چې کوم دی ایمیل کولی شئ. سوشل پروف یا ریویوز څه شی دی بیسیکلی؟ څنګه چې تاسو په فیسبوک کې ګورئ خلکو په یو پوسټ باندې کمنټ کړي چې دا پوسټ ښه دی، خراب دی، د رښتیا وایي، دروغ وایي. دلته کې په ای کامرس کې دې ته ریویوز وو مونږه یا سوشل پروف ورته وو. ریویوز څه کار کوي؟ بیسیکلی د هغې پروډکټ چې کوم ګاهک آلریډي هغه پروډکټ اغوستی یوز کړی نو هغه د هغې باره کې یو خپل فیډبیک ورکړی. هغه وایي چې دا پروډکټ مونږه اغوستی دی خو دا څنګه دی، ښه دی که ښه نه دی. نو دې ته بیسیکلی ریویوز وایي. نو مونږ په هغې ریویوز باندې فیصله کولی شو دا چې آیا دا پروډکټ ښه دی یا خراب دی. نو دې لپاره بیسیکلی دا یو فیچر دی چې د ګاهک لپاره اسانه ده چې هغه کمپیریزن هم وکړي، اسانه باندې اکسس هم وکړي او ریویوز وګوري. دقسې 24/7 اویلیبل دی. ایډوانس پیمنټ آپشن دی پکې. ګوره ټولو بزنسونو کې قرض مرض کیسه یي، په آنلاین بزنس کې قرض خبره نشته. که ته په هر یو پلیټفارم کې، په امیزون کې، په ای بے کې یا واټ ایور پلیټفارم وي، ایډوانس کې به پیمنټ کې پروډکټ پرستو ملاویږي. ادروایز قرض کاته دې کې نشته. مونږ خو عام بزنسونو کې د قرضونو نه تنګ یو، یعنې هر یو سړی غواړي چې ته وایي چې نور کوم قرض، خو بیا هم داسې کس پکې راشي چې موږ نه قرض یو شی غواړي. نو دې کې ایډوانس پیمنټ آپشن دی، دا یې ښه فیچر دی. او شیر ود ادرس ته په اسانه باندې چاته یو لینک وکړي بس هغه به ځان لالي. ریټرن پالیسی په امیزون کې ډېره سخته ده. امیزون وایي چې زما کسټمر د سیلر نه زیاته هم دی. ولې چې کسټمر وي نو دغه به هم وي، د سیلر به هم راځي خپله. نو اوس مونږ که لاړ شو ویب سایټ ته وګورو چې آیا په دې کې دا کمپیریزن څنګه کېږي، سوشل پروف څه شی دی او ریویوز څه ته وایي، نو دا به مونږ ډسکس کړو. دلته کې مونږ وګورو دا amazon.com دی. نو اول خو تاسو یاد ساتئ چې دا به مخکې دې سیشن کې راځي چې .com چې دی دا د یونایټډ سټیټ دپاره ویب سایټ دی د امیزون. ښه دا یاد ساتئ د هر ملک کې چې کوم کې امیزون کوم هیواد کې خپل سیلینګ کوي نو د هغې دپاره یې جدا ویب سایټ جوړ کړی دی او د هغې ویب سایټ خپل ډومین نیم دی، دې ته ډومین نیم وایي بیسیکلي. دا یاد ساتئ. نو amazon.com چې راشي نو پوه شئ چې دا څه دي، یونایټډ سټیټ دی. دویم به دې کې دا آپشن راځي چې ته د کوم آی پی نه، یعنی د کوم هیواد کې ته موجودي. که ته افغانستان کې موجودي دلته به ډیلیور ټو افغانستان راځي. که ته په جرمني کې موجودي دلته به ډیلیور ټو جرمني راځي. او دا که ته هر یو یعنی یو آر ایل انټر کې
یا ډومین نیم انټر کې، خو دا آی پی چې دی لوکل آی پی راځي. دې لپاره څه طریقه ده؟ دې لپاره د بیسټ ریزلټس لپاره دا مونږ له پکار دی چې دا مونږ چینج کړو. څنګه به چینج کړو؟ مونږ وایو چې یاره دا دې نه چینج شي. په دې ځای نه مونږ دا چې کوم کوډ دی تاسو ته ښکاري، نو دا بیسیکلي د دغه کوډ دی د نیویارک. نو اپلای او ډن، دا دې ته چینج شو. اوس دلته کې مونږ راځو او مونږ یو پروډکټ سرچ کوو. سپایس جار. اوس دلته کې دا سپایس جار چې کوم دي کې مالګې مسالې او مرچکي او کچن کې موجودي ده، دا پکې خلک اچوي. دا یو پروډکټ دی. اوس دی وایي مونږ ته ریزلټ ښایي دلته چې بھائی په دې سپایس جار په نوم باندې، په دې نوم باندې دا نوم دی د سپایس جار. او دا ما سره نور کی ورډز دي چې هم د دې پروډکټ لپاره استعمالیږي، خو دا مونږ فردر بیا ډیټیل کې وروسته ډسکس کوو، نو تاسو کنفیوز شئ. مونږ دلته صرف اوس د کمپیریزن لپاره رالو. او کوم ځای کې کمپیریزن کوو؟ مونږ په یو اس اے کې. یو اس اے کې مونږ یو پروډکټ ګورو. زه دلته ناست یم په کې پی کې کې، پېښور کې ناست یم، یا یعنې تاسو په کابل کې ناست یئ او تاسو یو شی سرچ کوئ، نو هغه امریکا کې مونږ ته دی ښایي چې بھائی دې باندې 100,000 دکانداران دي چې په دې نوم باندې څه شی خرڅوي؟ دا سپایس جارز خرڅوي. نو دا که تاسو وګورئ دا سپایس جارز دي. اوس دا دې قسمونه دي ښه، دا تاسو ګورئ. کمپیریزن به مونږ څنګه کوو؟ کویکلی اکسس خو دا دی چې مونږ دې ته راورسېدو، فوراً مونږ دلته کې راورسېدو او مونږ ته دی وایي چې دا پروډکټ دی. په دې پروډکټ کې دا قسمونه دي، دا رنګونه دي پکې. اوسه پورې د 294 دانې خرڅې کړي دي، یعنې دومره مونږ ته پته لګي. او د ریټینګ چې دی نو ریټینګ یې دا دی 4.5 آوټ آف 5. دا د ریټینګ دی، یعنې ښه ریټینګ یې دی. د چې کوم دی نو 12,000 دانې خرڅې کړي دي سره پاسه، او د چې کوم دی 13,000 یونټس خرڅ کړي دي او په $40 باندې دی دا خرڅوي. ټیک ده. اوس مونږ ځو چې مونږ نور معلومات کوو، سوشل پروف ګورو د دې. نو مونږ په دې باندې کمپیریزن حوالې سره، اوس که مثال په تور دا شی او دا شی ته وګوره، دا یو شی دی مثال، دا دواړه خو تقریبا یو شان دي. ټیک ده. بیا مونږ راشو لاندې، نو مونږ ته نور هم میلاو شي چې هغه به په دغه شکل دی هم د ده په شان دی. اگر چې ډیزاین دومره میټر نه کوي، خو زه صرف تاسو ته یو قسم ډیزاین درته ښیم. اوس تاسو دې کې کولی شئ چې مثال دې اوسه پورې د ډېر خرڅ کړي، که د ډېر خرڅ کړي دي، او د ده پرایس څه دی او د ده پرایس څه دی. ٹھیک شو. نو مونږ څه کولی شو؟ مونږ لاړ شو د یو لیسټینګ ریویو پیج ته. دلته په دې لیسټینګ باندې کلیک کوو او مونږ رالو. اوس مونږ کمپیریزن کوو. نو مونږ وایو چې یاره فرض که دی ښه دی، خو 40% ډسکاونټ هم ورکوي. او مونږ راشو بیا د ده ریویوز ګورو. هغه ریویوز بیسیکلي مونږ ته دا حل وایي چې د کوم کسټمر دی الریډي هغه د نه خوشحاله دي او که نه. نو هغه چې مونږ دې سیکشن ته راشو، نو مونږ ته دې ریټینګ ښایي. ریټینګ 4.8 دی آوټ آف 5. دا ښه ریټینګ دی. او مونږ بیا راشو دلته که تاسو وګورئ، نو د یعنې دې کس چې دی 5 ریټینګ دله ورکړی دی، 5 آوټ آف 5. او دا ښه ریټینګ دی. او دا بیسټ آیټم دی ورته، یعنې ښه لیکل پې کوي. دا کس چې دی دی پې هم ښه لیکل کوي، وایي دا هم ښه دی. دی هم د دې نه مطلب پته لګي چې یو کسټمر راشي او هغه دا ګوري، نو هغه وایي چې یاره دله خو ډېر ښه ریویوز خلکو ورکړي دي، ریټینګ هم ښه دی، نو مطلب دا پروډکټ اخیستل پکار دي. ادروایز فزیکل تجارتونو کې د کسټمر پته نه لګي، یعنې چې اغستی هغه ته نشي رسېدی، چې هغه ته ورسې او هغه ته ووایي چې یاره څنګه چل دی، یاره تا دا څیز اغستی او ته ترې خوشحاله یې که خفه. نو بیسیکلي دې ته کمپیریزن وایي. کویک اکسس هم تاسو. اوس دا دوکاندار دی، که دی ویښ دی، که ودرې مثلا زه دا پروډکټ الم، نو زه بې والم، زه یې اغستی شم، دې کې څه دغه ایشو نشته. یعنی دا د ویښ او د ودې یا دوکان کولاو دی یا بند دی، هغه خبره پکې نشته، بلکې زه اینی ټایم دنه پرچیز کولی شم. نو دا بیسیکلي کویک اکسس دی. موږ که مخکې لاړ شو بیا، که دا فرض که ته چا سره شیر کې، بس دغه لینک په والې هغه ته به واټساپ باندې یعنې سوشل میډیا باندې ورولېږي، هغه به وګوري.
او ځان لکه اخلي بیا به والي. نیکسټ ډیفرنٹ چینلز اف ای کامرس، مختلف چینلز دي چې د هغې د لارې څنګه چې تاسو ته ما وویل چې ته کولی شي چې ټریفک جنریټ کړي. نو یو خو ایس ای او ټریفک دی، ډایرکټ ټریفک دی چې ستا په دې امیزون باندې دومره ښکلي کیورډز یوز کړي چې هغه کسټمر پیژني. یا کیورډز کسټمر راشي یو سپایس جار ګوري، یو بل پروډکټ ګوري او هغې کې هغه وګوري چې دا شی د سره موجود دی او هغه نوم هغه هم ورځي او تا دلته استعمال کړی. که تا هغه نوم نه استعمال کړی نو ته د هغه په ریزلټ سرچ ریزلټ کې نشي ښکاره کېدی. په دغسې پیډ سرچز هم کولی شي چې ته پیسې ورکړې امیزون ته، یا مختلف سرچ انجنز چې په هغې کې ګوګل دی، یوټیوب وغیره دا ټول ته پیډ پیسې ورکولی شي او خپل ای کامرس ویب سایټ یا خپل پروډکټ که په امیزون خرڅوي او که په نور پلیټ فارمز باندې خرڅوي هغه پکې ایډ کولی شي، خلکو ته به ښکارېږي او چې خلکو ته یو شی ښکاره شي هغوی پې کلیک کوي، بیا ګوري چې اخلي او که نه یې. مارکیټ پلیسز د دې ای کامرس کم دي هغه تاسو ته پته ده. امیزون دی، امیزون په ټولو کې غټ دی. ای بی، والمارټ، دراز دی، بیسټ بای دی، کاسکو دی، ټیسکو دی، واټ ایور څومره شی دي. سوشل میډیا، فیسبوک، انسټاګرام، پینټرسټ اینډ ټویټر دا هم د دې لپاره یوز کولی شي چې ته د امیزون چې کوم ایډز دي هغه ته دې کې وچلې، یا ته د بل ای کامرس پلیټ فارمز تا سره وي. یعنې مثال ته په بیسټ بای باندې یو شی خرڅوي هغه راوالي او دلته په فیسبوک باندې، انسټاګرام، پینټرسټ، ټویټر باندې د هغې اډورټایزمنټو کې ځان ته ټریفک راولي. نو د ټریفک راوستو لپاره دا سوشل میډیا موږ سره شته دی او موږ یې یوز کولی شو. د دې نه معلومیږي دا چې موږ ته اسانه ده، کار راته اسان دی. ټاپ انټرنیشنل ای کامرس ویب سایټس په هغې کې د ټول نه ټاپ باندې چې دی نو دا دی امیزون، او زمونږ کار هم امیزون سره دی. ولې چې د امیزون سیلز چې کوم دي دا ټوله دنیا کې د ټولو پلیټ فارمز نه سیوا دي. دغسې که مونږ وګورو ای بی دی، علي ایکسپریس دی، بیسټ بای دی، والمارټ دی، ایټسي، او دا په علي بابا چې دی د علي بابا یو ویب سایټ دی ریټیل چې څنګه امیزون دی نو داسې د علي بابا یو ریټیل ویب سایټ دی هغې ته علي ایکسپریس وایي. دغسې په ملیشیا کې تاسو وګورئ نو هلته شافي دی او داسې هلته چې کوم دی نه لزادا دی او داسې نور هر هیواد کې واړه مارکیټونه شته، خو د امیزون عمره کار په بل چا مارکیټ باندې نشته. What is Amazon؟ اوس امیزون څه شی دی؟ امیزون از لارجسٹ آنلاین ریټیلر ان د ورلد. ریټیلر ښه پرچون دکاندار به یعنی دا مونږ ته داسې پلیټ فارم راکوي چې مونږ پې یو سټور کولاو کړو نو هغه به پرچون دکانداري، یعنی پرچون دکاندار به هم زه ته به بل کس په یو دانه به خرڅوو، بلک کې نه خرڅوو. As being an online retailer, Amazon will allow individual and business to sell their products online on its website. نو Amazon مونږه allow کوي individuals او businesses دواړه. یعنی که یو بزنس ته غټه کمپنی ده هغه راځي په امیزون باندې اکاونټ ځان له کولاولی شي، که یو عام کس راځي هغه هم کولاولی شي. اوس د دې لپاره څه ریکوایرمنټ دی د اکاونټ دپاره؟ اکاونټ تا نه چې انډیویجول ډیټیلز باندې ته کولاوې، ستا پاسپورټ یا گرین کارډ یا یعنی تذکره یا څه چې هم ستا کارډ وي هر هیواد کې. ایون داسې هیوادونه دي چې مثال هلته ته لاړ شي یعنی یو کې ته، جرمني ته، هلته تا ته پیپرز نه میلاو خو هلته تا ځان ته ډرایوینګ لایسنس اخیستی نو هغه ډرایوینګ لایسنس باندې هم ته خپل اکاونټ کولاولی شي. ادروایز د افغانستان په پاسپورټ باندې آلریډي اکاونټ کولاویږي، پلس تا د بینک ډیټیلز او انفارمیشن او سټیټمنټ کې پیسې ضروري نه دي چې 10 لکه 20 لکه 50 لکه روپۍ افغاني روپۍ یا ډالرز یا څه پکې پکار دي نه، بلکې هغه دا صرف ګوري چې د بینک اکاونټ شته که نشته. بس نو هغه اکاونټ کې که پیسې وي او که نه وي خو چې ستا اکاونټ وي. بل لري چې تاسو یو کریډټ کارډ وي، ډیبټ کارډ وي او هغه که د هر بینک وي، هغه لوکل بینک وي که انټرنیشنل بینک وي، د هغې کریډټ کارډ ډیبټ کارډ وي هغه ته یوز کولی شي د چارج دپاره. چارج څه شی دی؟ ستا په ځای بل څوک هم چارج میتډ یوز کولی شي. یعنې زه که یو کس ته وغواړم نو زه د خپل اکاونټ نه هغه چارج پیسې $39.99 یا تاسو ته په شارټ کټ کې $40 ویلی شي. نو هغه پیسې د دې لپاره امیزون موږ نه چارج کوي چې موږ لکه اکاونټ کولاوئ نو موږ نه په انډیویجول باندې هم دالي
او په بزنس اکاونټ باندې هم دالي. نو که دا دواړه اکاونټونه څوک انډیویجوال کولاوي نو هغه بزنس ته کنورټ کېدی هم شي، او که نه بزنس یې جوړ کړی نو هغه ډاون ګریډ کېدی هم شي انډیویجوال ته. خو دې دواړو کې فرق څه دی؟ بیسیکلي انډیویجوال اکاونټ هغه اکاونټ دی چې هغه زموږ پرسنل ډیټیلز باندې صرف پاسپورټ باندې زموږ ایمیل، فون نمبر او زموږ بینک سټیټمنټ باندې جوړیږي. بزنس والا اکاونټ څه دی؟ بزنس اکاونټ زموږ په بزنس باندې جوړیږي. هغه بزنس چې هغه ملک کې رجسټر وي، هغه کوم هیواد نه چې ته دا بزنس سٹارټ کړې نو هلته به ته یو کمپني جوړې او جوړېږي ستا په پرسنل ډیټیلز باندې، او د هغې نه بعد بیا ته یو بزنس اکاونټ جوړې. هغه بزنس اکاونټ چې دی نو هغه به ستا امیزون سره بزنس رجسټر کېږي، او هغې دپاره بیا امیزون تا نه فسټ ټایم دا $39.99 اخلي. او بیا چې ستا اکاونټ کې بزنس پلین از سیلینګ نو هغه هره میاشت کې تا نه $40 کټ کوي. او که نه ته وایې چې یعنې زه به انډیویجوال پلین چلوم نو انډیویجوال کې دا دی چې تا نه $40 فسټ ټایم والي، خو نیکسټ ټایم چې ستاسو پورې سیلز نه شروع شوي نو تا نه پیسې نه کټ کوي. نو دا خبره پکې ده. نو د هغې پورې به ته یعنې که انډیویجوال ساتي نو ساتلی شي، خو چې کله تا نه بیا سیلز شروع شي نو پر سیل تا نه یعنې یو یونټ ته خرڅ کړه، هغه یونټ حساب سره تا نه پیسې کټ کوي. نو سیل پلان چې کوم دی دا فردر موږ بیا راتلونکي کې ډسکس کوو ډیټیل کې. اوس په تاسو بیا کنفیوز شي، خو بهرحال صرف تاسو ته دا پته وي چې یو انډیویجوال دی، یو بزنس اکاونټ دی. د دې هیډ کوارټر څنګه چې تاسو ته پته ده واشنګټن ډي سي کې دی. جیف بیزوس د دې مالک دی او دا د خپل کور د ګراج نه دا کار شروع کړی او نن د کمپني په دنیا کې ټول نه غټه کمپني ده. او د چې کم سیلز دی نو هغه به تقریبا اوس $350 بلین ته نږدې یا به یې وختي، ځکه چې ریسنټ ډیټا مونږ ته دا وایي چې یعنې دی 350 ته رسېدلی دی. بهرحال دا تاسو ګوګل کولی شئ. او دا چونکې راتلونکي وخت ټول د آنلاین بزنسونو دی نو دا شیزونه به سیوا کېږي او دی کې دا غټه کمپني ده دا به مخکې ځي. بیا د دې کمپنۍ چې کوم دی د امیزون مختلف علاقو کې یورپ کې دا ملکونه دي چې دلته کې امیزون سیلینګ کوي. دا ستاسو د دې ویب سایټ وینئ amazon.co.uk. یو سړی وایي زه په amazon.co.uk کې اکاونټ کولاوم نو هغه دې ویب سایټ باندې به ځي او دلته به ساین اپ کوي. یو سړی جرمني کې دی وایي زه جرمني کې کولاوم نو په دې باندې به کوي. یو سړی فرانس کې دی فرانس کې به کولاوي، اټلي کې دی اټلي کې به کولاوي، سپین کې دی، نیدرلینډ کې دی. دکسې په ایشیا کې دا ملکونه دي، جاپان دی. دا جاپان دپاره دا باقاعده URL دی یعنې ویب سایټ هغه کم ایډرس چې دی amazon.co.jp. دغسې انډیا او دغسې اسټرالیا او سنګاپور دی. امیزون UAE والا، امیزون قطر دی، امیزون سعودي عرب دی او امیزون داسې چې کم ملک کې یعنې امیزون کار کوي. داسې amazon.com دا د امریکا دی، amazon.ca دا د کینیډا دی، میکسیکو، او amazon.com برازیل دا برازیل لپاره. اوس یو سړی په amazon.com باندې یعنی دغه کولاو خپل اکاونټ کولاو کنه دا ملکونه نه دي کې د اسې سیلینګ کولی شي. آلریډي دې کې د خپل پروډکټ سیل کولی شي. که دی وایي چې زه په amazon.com باندې اکاونټ ته خو زه راځم او په UAE کې چې کوم دی نو هم سیلینګ کوم نو دی دلته کې هم سیلینګ کولی شي. دلته دا آپشن موجود دی او دې ته ګلوبل سیلینګ آپشن وایي. ګلوبل سیلینګ چې کوم دی نو ته کولی شي امیزون تا ته دا اپرچونټي درکوي چې اینی ویر ته په یو اکاونټ باندې سیلینګ کولی شي. صرف هغه مارکیټ پلیس په کې ایډ کړي، یعنی که زه دې که غواړم دا په کې ایډ کولی شم او چې یو سړی کوي په کې هغه بیا کولی شي. دا لینک ته په دې لینک باندې تاسو لاړ شئ او پر د دې مارکیټ پلیس باره کې تاسو ته انفارمیشن ډېر ملاویږي. نیکسټ چې کوم دی مونږ ویز ټو سیل آن امیزون. دلته کې مونږ هغه لارې ګورو چې د کومو لارو نه مونږ په امیزون باندې سیلینګ کولی شي. دیر آر 2 different ways to sell on Amazon. هغه تاسو عام طور اورېدلي. دې کې ډېر لوی کنفیوژن دی. بعضې خلک وایي دا FBA څه شی دی او FBM څه شی دی، خو دا ډېرې اسانې خبرې دي. څنګه اسانې دي؟ د دې نوم نه څنګه تاسو ته پته لګي چې FBA وایي fulfilled by Amazon او FBM وایي fulfilled by مرچنټ. مرچنټ څوک دی؟ هغه سوداګر، کس تجار چې کوم کس په دا بزنس کوي. نو دا اډرونه به بیسیکلي په 2 شکلونو باندې فلفل کیږي. کسټمر ته به دا پروډکټ په 2
لارو باندې موږ رسول شو یا په دې لاره یا په دې لاره. اوس په داسې کوو موږ fulfilled by Amazon څه ته وایي په دې ځان پوه کوي او دا شی کلیر کوي بالکل چې د دې باره کې څه کوېسچن بیا نه یعنی دا ډېر ایزي شی دی خو بعضې خلک به کنفیوز شي. FBA means fulfilled by Amazon. Amazon څه وایي you sell it we ship it مطلب دا دی ته دا پروډکټ خرڅو موږ به یې شپ کوو. اوس کدی باندې in Amazon terms with FBA the seller stores products in Amazon fulfillment center where Amazon will pick and ship those products to customer. یعنی کله موږ FBA کوو نو موږ به څه وکړو Amazon ته به وایو دا پروډکټ ما سل دانې درولېږلې دا ځان څخه کېده ستا په ویر هاوس کې به پروتي او زه به تاله خیر د دې څه فیس در کومه نن دې به خامخا Amazon فیس دي د دې سټوریج او د دې شیپینګ او پیک نو په دغه شکل کې دا پروډکټ د څخه پروتي چې کله موږ ته آرډر راشي موږ که ویښ یو کو دوی که زموږ ساین ان یو یعنی اکاونټ ته موږ ساین ان شوي یو یا ساین اپ یو مثلا موږ نه یو انټرنیټ سره کنیکټډ نه یو بل ځای کې یو نو موږ کولی شو چې موږ FBA وکړو بس زموږ کار به چلیږي. څه به کوي Amazon چې کله آرډر راشي آرډر راغی Amazon به دغه پروډکټ راواخلي پیک کی او هغه چې کوم کسټمر موږ ته آرډر کړی د هغه په ایډرس باندې به یو کوریر سروس لور کی هغه به ورسوي هغه کور ته او ته ور بورډه وایي چې بهي دا پروډکټ وال. How does FBA works څنګه تاسو ته ښکاري as the seller you will set up FBA in your Amazon account ته خپل پروډکټ ولګي په Amazon listing کې FBA به ورکړي چې بهي زه FBA کوم. Create your product listing به جوړ کې prepare your products ship your products to Amazon خپل پروډکټ په prepare کې هغه به تاسو ته فردر نور دا به راځي بیا preparation څنګه کېږي جوړ به کې هغې مطابق په پیک کې بند به کې ډبي کې کاټن کې به بند کې او Amazon ته به ولېږي. And let Amazon pick and ship your item as customer order your product او چې کله کسټمر ته آرډر راولېږي Amazon بس هر وخت ویښ ترې ته ناست دی کسان یې کینولي دي هغوی دغه پروډکټ راوالي د FBA والا او هغه کسټمر ته یې ورسوي ستا اکاونټ ته پیسې راشي بس ته بېغمه سړی ناست دی ته شل ورځې میاشت پس خپل اکاونټ لاګین کې تا ته پته ولګي چې یاره ما خو 100 یونټې لېږلې وې او 100 دانې او هغه 100 وړ دانې خرڅې شوي دي او بس زه اوس په صفر باندې ناست یم نو ماله پکار دی چې نور یونټس ولېږم ځکه چې زما بزنس ولاړ دی د هغې 100 ما ته پیسې راغلې دي یا 50 پکې خرڅ شوي دي یا پکې اتیا خرڅ شوي دي واټ ایور دا به Amazon تاسو اپډیټ کوي. دویم fulfilled by merchant BM mean fulfilled by merchant with a BM the seller lists the product on Amazon and handles storage and all aspects of order fulfillment. یعنی په BM کې خو مونږ صرف د Amazon هغه د storage هغه خرچي نه ورکوو د تیاری هغه خرچي نه ورکوو خو مونږ ته مشکل دا چې دا پروډکټ په مونږ یا خپل کور کې یا خپل سټور کې ایښی او دا ټول کارونه پیک او تیارول دا به مونږ کوو او بیا کسټمر ته رسول هم زمونږ کار دی. اوس که دا مونږ لیټ ورسوو نو په دې باندې کسټمر هم خفه کېږي او Amazon پې هم خفه کېږي او مونږ که دا آرډر کینسل کړو یعنې فردر مونږ آرډر کینسلوو نو Amazon به مونږ ته وایي چې ولې بھائی ته بیا خو مه کوو بزنس مه کوو ځکه چې تا ته آرډر راځي او کسټمر خفه کېږي ته ولې دا کار کوي. نو دې لپاره هر وخت ویښه پکار ده یا یو کس پکې نه چې هغه به ستا 24 hours دغه بزنس ته ګوري او چې کله آرډر راشي ته هغه آرډر به دې راخلي هغه پروډکټ په پیک کوي او کسټمر ته به شپ کوي. How does FBM works as a seller you will set up an Amazon account create your product listing and store pick and ship product as customer order them on Amazon چې کله تا ته په Amazon باندې آرډر راشي دا ټول کار به بیا ته کې you will take responsibility for late and missing or damage arrival او دې کې بیا دا مسله هم ده که لیټ راسي نو کسټمر خفه دی که دا پروډکټ په لاره روک شو نو هم بې ته ذموار او که ډیمیج شو نو هم بې ته ذموار هغه کیس کې تا ته دا ټینشنونه نشته بس هغه Amazon پخپله کوي Amazon ذموار دی بلکې ته به ترې پوښتنه کوې چې بھائی زما پروډکټ چې څومره وشوي څومره خرڅ شوي